حکیم صاحب لکه سلطان صاحب دا زیارتونه تر کار لاندې دي. غزني څو ولسوالۍ د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي؟ یا غصبین د مځکو دي او یا هم نور ناوړه ګټې اخلي د دولت له شتمنیو څخه. داسې ویره ده چې غزني به د داعش د تګ راتګ لاره شي او ډېر ځله داسې تلاش سوی چې ناوه د طالبانو د رهبري جلب و جذب پلان او برنامه جوړولو مرکز وګرځي. غزني د اسلامي ثقافت مرکز وبلل شو. اوس سیلانیانو ته راځي. اساسي لاره کله چې دوی له